بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان په اقتصادي وده او بیا رغونه کې د چابهار بندر پر اهمیت د هند ټینګار. د نورالدین عزیزي په مشرۍ د بندو سړو خونو د فعالولو د کمیټې غونډه او د ټرمپ پر سوداګریزې ودانۍ برید کوونکی هغه سرتیری و چې د افغانستان له جګړې راستون شوی و. د پاک الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د مرغومي 15مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو چارواکو په نوې ډیلي کې د یوې ناستې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په پرمختګ کې د چابهار بندر د رول په اړه هم غږېدلي دي. په دې ناسته کې هندي چارواکو ویلي چې دغه بندر د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم دی. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د درول شوو سړو خونو د فعالولو کمیټې ناسته کړې. یاده ناسته کې پریکړه شوې چې د هیواد 12 ولایتونو کې 14 نیمه کاره سړې خونې بیرته فعاله کیږي. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس مولوي محمد ولی محسن وایي چې په دې ولایت کې د کبانو یا ماهیانو فارمونه په کلني ډول 200 مټریک ټنه غوښه تولیدوي. ښاغلي محسن زیاته کړې چې دم ګړۍ په دې ولایت کې د کبانو 100 فارمونه فعال دي چې پکې شاوخوا 300 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. او په پای کې د اسوسییټ پریس د راپور له مخې هغه امریکایي پوځي چې د نوي کال په ورځې د امریکا په لاس ویګاس کې د تسلا موټر په چاودنه کې ځان وژنه کړې وه د افغانستان د جګړې یو امریکایي پوځی و چې د همدې جګړې له امله له سخت رواني ناروغۍ یې کړې دی. د هغه میرمنې علي شعارت ویلي چې لیولس برګر له 2018 راهیسې د جګړې له امله له رواني او فزیکي ستونزو سره مخ و. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.